سهار مو نیکمرغه روڼ سهار خپرونه ده تاسې هم په ژوندۍ بڼه له شمشاد ټلوېزیون څخه ګورئ هیلهمند یم روغ جوړ اوسئ سهار مو هم په نیکمرغۍ او خوشحالۍ سره راپیل کړی اوسي د خپرونې لومړۍ برخه ده پر یوې ډېرې خوږې او مهمې موضوع خبرې اترې کوو سوله او ژوند په دغه برخه کې ښاغلی بشیر دريځ زموږ میلمه دی دريځ صاحب ستړي مه شئ سهار مو پخیر ډېره مننه ستاسو هم سهار پخیر دلسوز صاحب ټول دوستانو هیله ده چې ښه سهار هم پیل کړی وي مننه دريځ صاحب کور ودان چې خپرونې ته راغلی پرته د شکه انسان پیدا شوی دی د ژوند کولو لپاره او بې له سولې ژوند کول زما په اند باندې دا خو بیخي ناممکنه ده ستاسو په اند آیا پرته د سولې ژوند کول شتون لري کولی شي یو انسان ژوند وکړي او که نه ښه به راځئ پیل له ژونده وکړو د ژوند څه شی ده اصلا د ژوند مفهوم څه شی ده ولې انسانان باید د ژوند تېرولو په ځای ژوند وکړي موږ په عموم کې ژوند داسې تعریفوو چې د بل چا یعنی د بل انسان د ازادۍ د نه سلبولو یا نه سلبول او په ژوند کې ټولې چارې پر مخ وړل هغه څه چې د انسان زړه غواړي عبارت له ژوند څخه دی یعنی معنا ده چې انسانان چې په ژوند کې هر څه کوي څه یې چې زړه غواړي څه یې چې وجدان غواړي څه یې چې ذهن غواړي هر څه چې ترسره کوي خو په دې شرط چې د بل انسان ازادي تر تاثیر لاندې رانولي د بل انسان ازادي تر اغېزې لاندې رانولي دې ته ژوند وایي دقیقا دا چې د اروپایي ټولنې یا اسیایي ټولنې یا مثلا د یوې سیمې او د بلې سیمې د ژوند ترمنځ توپیر څه شی ده موږ د ټولنیزو رسنیو څخه یو بد نظر یا بد اند دا لرو چې بدبختانه زموږ افغانان د یو تصویر یا یو ویډیو په اساس باندې زموږ هغه اصلي ژوند چې دلته پکې اوسېږو که کابل کې ده که په خوست کې ده که په پغمان کې ده که لغمان کې ده که هر ولایت کې ده دا ژوند مو هېر کړی ده د یو تصویر په معنا باندې د یو تصویر د لیدو په اساس باندې موږ دا ژوند هېر کړی او دا توقعات لرو چې کاش موږ یا په لندن اوسېدی یا په دوبۍ اوسېدی یا په نورو هیوادو کې اوسېدی د دې ژوند د دې ضد ژوند او د هغه ضد ژوند توپیر نشته دلته انسانان ساه اخلي دلته انسانان مینه کوي دلته انسانان خپلوي کوي دلته انسانان اولادونه لري دلته انسانان شپه ورځ کار کوي او هلته هم همداسې خو ماحول داسې جوړ شوی ده چې هلته خلکو ته داسې یو نظریات ورکول کېږي هغه د ځینو په اصطلاح باندې 3D تصویر خلکو ته داسې یو څه ورکړي دي چې احساس کوي چې کیدای شي دغه ځای ونه اوسېږي اوس موږ کابل نه ډېری تصویرونه وینو وخت چې تصویر وینو احساس کوو چې دا کابل نه ده یعنی ژوند باید تصویر پورې ونه تړل شي ژوند باید په خیالاتو پورې ونه تړل شي ژوند باید اصلي مفهوم باندې راشي یعنی ټول ژوند هغه که هره سیمه کې ده هره شیبه یې خندانه یا مسکانه تېرول همدا د نړۍ تر ټولو ښه ژوند ده مشکلات شته ده ژوند کې ناامني شته ده ژوند کې ناخوالې شته ده یعنی ما ته به د نړۍ په سر باندې هیڅ انسان ونه ښایي چې هغه د ژوند وکړي او د ژوند ناخوالې دې ونه لري هغه که د نړۍ په هر کونج کې ده کیدای شي ځینې کسان به میلیونران وي خو بیا به هم په ژوند کې ستونزې لري یا به یې تېرې کړي وي یا به یې اوس تېروي وخت چې موږ ستونزې سره مخ کېږو دا په دې معنا نه چې زموږ ژوند خرابه ده یا موږ ژوند نشو کولی دا په دې معنا چې دا د ژوند یو اصل ده ژوند کې ناخوالې تېرول ژوند کې سختو سره مبارزه کول ژوند کې ترینګړي حالات لیدل د ژوند یوه برخه ده باید تېر شي ښه ده چې ژوند په کوم ډول ټولنه کې وکړو د ټولنې اصل څه شی ده مثلا افغانستان کې سوله نشته افغانستان کې سهار هم جګړه ده ماښام هم جګړه ده مازدیګر هم جګړه ده خلک له ژونده خسته دي اوس نیوزیلینډ چې د نړۍ ښکلی هیواد هلته ولې خلک له ژونده خسته دي هلته نه ټک شته نه ټوک شته نه ناخوالې شته نه بله بدبختي شته د انسان خواهشات د انسان غوښتنې دا اجازه نه ورکوي چې هغه د آرام کینی یو کس هیله لري چې باید یو باسکل ولري وخت چې بایسکل پیدا کړي د توقعات نور هم لوړېږي باید یو موټر سایکل ولري وخت چې موټر سایکل پیدا کړي د توقعات نور هم لوړېږي وای باید یو موټر ولري چې موټر پیدا کړي باید یو طیاره ولري یعنی دا د انساني توقعات دي د حل نه لري سوله او ژوند د په ټوله نړۍ کې سره تړلي دي خو ژوند کول او ژوند تېرول دوی ترمنځ هم همدغه توپیر ده چې ژوند څخه ژوند کول په دې معنا چې هرې شیبې څخه خوند اخیستل د نن چې موږ او تاسې ناست دی د ژوند یو خوند ده
د چې مثلا موږ په لاره کې ګرځو د ژوند یو خوند ده دقیق خو ګوره د ژوند منفي او مثبت اړخ هم همدلته ده اوس دغلته مثلا موږ او تاسې ناست یو د ژوند په خوښي باندې خبرې کوو نشو کولی منفي اړخونه وسنجو دا اوس درته کیسې وکړمه چې ولا په ما داسې سختې راغللې او دا وشول هغه وشول هغه وشول دا د ژوند منفي اړخ ده تاسو مثلا کیسې وکړئ چې یاره په ما دا سخته راغله بده ورځ وه دا و هغه یعنې په دې باندې موږ ژوند دغه منفي اړخونه څېړل د منفي اړخونو کې ځان ته پوښتنې پیدا کول د ژوند تېرولو په معنا ده ته چې ژوند کوې ته به ژوند ته خوښي لټوې ته به ژوند پسې ګرځې ته به ژوند ته هغه د خوشحالي ځایونه ګورې که چیرې داسې ونه کړي معنا ده چې ته ژوند تېروې دغه خدای درکړی نعمت له لاسه ورکوي دريځ صاحب په دغه شرایطو کې موږ ژوند کوو په دې شرایطو کې زه خپله شخصا ژوند کوم کیدای شي زما په څېر باندې سلګونه یا زرګونه ستاسو په څېر باندې کسان واوسېږي چې ژوند وکړي د دلسوز صاحب خو زموږ ملګری ده دته به حتما معلومات دي تاسو پوهېږئ موږ سهار هم چې له کور راجګېږو په دې لټه کې یو چې راشئ ژوند وکړو مثلا زما د زوی کیدای شي کال وروسته یا مثلا 2 کاله وروسته میاشت وروسته یا 2 میاشتې وروسته کلیزه وي خو زه نن په دې خاطر باندې چې دغه ژوند څخه خوند واخلم یو کیک راوړم کور کې ماشومانو سره مېرمنې سره په ګډه پرې کوم یو 2 دقیقې خاندم څومره ښه مثلا دلسوز صاحب ته زنګ وایم چې راځه وروره نن شپه کینو شپې کینو 2-3 دقیقې 1 ساعت 2 ساعته مجلس کوو ګپ شپ تېروو یعنې ژوند کوو که نه خو که چیرې بیا وایو چې ژوند تېروو بیا وایو چې سهار هم چې پروت وي په دې سوچ کې بیا چې ښه دا به څه شی کېږي د بیکاري به څنګه کېږي د ډوډۍ به له کومه کېږي د خواړه به له کومه کېږي یعنې زه داسې وایم که ته دغه اندېښنه وکړي که ویې نه کړي تېرېږي ژوند خو روان ده که ته خوشحالي وکړي که ویې نه کړي د ژوند خو روان ده ته خفګان وکړي که ویې نه کړي ژوند روان ده دغه روان ژوند څخه ولې خوند وانخلو ولې د ژوند توقعات ونه لرو مثلا افغانستان کې موږ ژوند کوو موږ ډېری کسان ناهیلي دي ما مخکې مو ویله ما که چیرې یو کس په اروپا کې مو اوسېږي ولې اروپا کې خلک خودکشي کوي افسردګي ډېره ده یعنی معنا ده چې هغوی خسته کېږي چې د زما ژوند څه معنا ولې زه ارامه یم ولې زه قرار ناست یم ولې مثلا دلته ټاک و ټوک نشته یا مثلا ولې دلته د ټول امکانات ماته برابر دي دی خسته کېږي د انسان خواهشات د انسان توقعات د پوره کېدو وړ نه دي هغه په هره ټولنه کوي زه وایم که ته د جګړې په منځ کې مې د ژوند تېر کولو لپاره یو بانه ولټوه د ژوند کولو لپاره یو موقع برابره کړه چې ته ژوند پرې وکړي داسې هم نه کېږي چې ته له سهار راجګ شه تر ماښام پورې خوښي کوه خانده ګرځه ده چې ته وظیفې ته دندې ته هم ځې په خوښۍ لاړ سې دا ژوند کول دريځ صاحب خو یو تاثیر لري مثلا فعلا که د افغانستان عمومي وضعیت ته وګورو هره ورځ خبرونه او گزارشونه ولایت سقوط شو ولسوالۍ ونې وه فلاني سیمه کې داسې یوه پیښه رامنځته شوه حتما په انسان باندې اغېز درلودی شي دغه حالات ته په کتو سره څنګه کولی شو ژوند زما په نظر د افغانانو ته به یو ښه ځواب دا وي د دې حالات څخه د وتلو مثلا زموږ او ستاسې ژوند 30 کاله ده انسان معمولا 100 کاله ژوند کوي یا به 80 کوي یا به 80 کوي یا 80 کوي مرو که نه مرو دقیقا حتما مرو وخت چې انسان ژوندی کېږي باید بیرته مړ شي وخت چې مرې دغه څه 30 کاله مخکې څه 30 کاله وروسته خو دغه ژوند خو په سمه معنا وکړه دقیقا سکندر مقدوني چې د نړۍ تر ټولو غوره شخصیت و د نړۍ ګڼ هیوادونه یې تر تصرف لاندې راوستل په 33 کلنۍ کې مړ شو یا مثلا د دې په څېر موږ ګڼ نور شخصیتونه وینو یا افغانستان کې موږ هره ورځ وینو چې هستۍ له لاسه ورکوو ته که 30 کاله ژوند وکړې او د په خوښۍ تېر کړي ستا لپاره همدا ژوند بس ده ته که 10 کاله ژوند وکړي په خوښۍ وکړي ستا لپاره همدا بس ده که ته 100 کاله ژوند وکړي په خوښۍ ونه کړي بېمعنا ده دی ته 100 کاله ژوندی هره شیبه هر سهار هر ماښام په غم هر سهار هر ماښام په ناخوښي هر سهار هر ماښام په خفګان د ژوند نه خو نه کول ژوند ښه دی زه وایم مرګ شته که نن وي که سبا وي که 30 کاله که 40 کاله وروسته وي انسان چې پیدا ده بیرته به مري وخت چې دغه نظر موږ ځان سره ولرو بیا هېڅکله هم ژوند نه ناهیلي کېږو دغه اوس چې ژوندي یو د چې موږ بیرون اوس هلته ژوندي پاتې کېږو که نه پاتې کېږو دغه اوس چې ژوندي یو دا زما ستا لپاره تر ټولو ښه ژوند ده
ولې د اوس ونه خاندو، د اوس ولې مثلا خوښي ونه کړو، د اوس ولې ژوند کولو ښه مفهوم ونه لرو. دقیقاً همداسې مخکې له دې چې موږ سهار بیرون ووځو هلته په انتحاري کې یا وحشت یا دهشت کې وژل شو او په خفګان وتلي وو، دې ژوند نه خو دا خو ژوند نه شو. دريځ صاحب رای به شو سولې په اړه باندې. سوله څومره اغېزه لري په ژوند باندې او په اوسني شرایطو حالاتو کې ځوانان څه پکار ده، څه باید وکړو، څه ونه کړو؟ سوله شخصا یو فرد لپاره کورنۍ سوله یا مثلا فامیلي سوله چې موږ ورته وایو تر ټولو ډېره مهمه ده. فامیلي سوله په دې معنا چې ته به د مېرمنې سره یا اولادو سره سولهمن ژوند کوي. سهار به دې تا ته مېرمن په ترین تندي باندې هرکلی نه وایي، ته به د مېرمنې ته په ترین تندي باندې هرکلی نه وایي، ته به په خوښۍ هغه ته ښه راغلاست وایي، هغه به تا ته په خوښۍ ښه راغلاست وایي. دا کورنۍ سوله ده. دا چې هیوادنۍ یا ټولنیزه سوله بې له شکه تاثیر لري. مثلا که چیرې زما او ستا په هیواد کې سوله وي، دغه څه چې زه نن ته په 100 افغانۍ اخلو یا په 200 یا په 1000 افغانۍ اخلو، دا کیدای شي په 10 یا 20 افغانۍ واوسېږي. یعنی معنا دا چې دا هیواد امن ده. نن سبا زما او ستا د هیواد ټوله اقتصادي بودیجه په جګړې مصرفېږي. نن سبا زما او ستا د لباس لپاره، د خولۍ لپاره، د کورتۍ لپاره هغومره پیسې نه ځانګړې کېږي لکه چې پیکا او ټوپک او مرمۍ لپاره ځانګړې کېږي. یعنې معنا ده چې زما او ستا د ژوند 80% برخه په جګړه کې بوخته ده، هغه 20% برخه باندې موږ ژوند روان کړی ده. خو بیا هم دې باندې هم توقع هغه لرو، یعنې بسنه کوو، موږ ناهیلې کېږو نه پرې. خو که چیرې کوم هیواد کې سوله وي، موږ مثلا ویلی شو هند د نړۍ تر ټولو یعنی غریب خلک پکې زیات دي، نفوس هم بې حده زیات ده، خو امن ده پکې. خلک د سړک سر هم پراته خپل ژوند کوي. سهار چې وځي تر ماښامه پورې دومره پیسې ګټي چې کور ته یې راوړي، هماغه خوري ویسکي، هماغه وي خوري ویسکي، همدغه ژوند ده. خو افغانستان کې بدبختانه که یو سهار وځي 200 روپۍ وګټي، په سبا نشي ګټلی. ولې؟ یا به انفجار شوی وي، یا به چاودنه شوی وي، یا به ټکر شوی وي، یا به چې اور اخیستې. د اقتصادي پلوه د سړي کاروبار ودرېده. ښه نن دې که 200 روپۍ وګټلې او سبا یې ونه ګټلې، معنا ده چې ستا یوه ورځ فلش شوله، د کیبورډ د بټنو یو بټن د جام شول. وخت چې یو بټن د جام شول، هغه د سندرو سورلی هم درنه خرابه شو که نه. نو معنا ده چې هره ورځ سوله داسې ده لکه هغه د کیبورډ له اول نه تر اخره پورې روغې بټنې. ستا په وطن کې چې سوله وي، ستا په وطن کې چې امن وي، که ته په ورځ کې روزمره ډول باندې 100 افغانۍ هم وګټې، ستا بسنه کوي. زموږ بدبختانه ده چې یو ورځ 1500 روپۍ ګټو، په سبا او بله ورځ موږ 10 روپۍ هم نه ګټو. او فکر مې همدې ته کوو چې شاید ویې ګټم یا ویې نه شاید وي. یعنې دا اوس ګوره موږ مشکل هم دا ده چې موږ له کوره وځو په همدې سوچ باندې چې نن به زه کار وکړم که به یې ونه کړم. خو نور خلک چې وځي دوکان کې چې کښېني په دې نظر ده چې 100 روپۍ خو حتما ګټم، کیدای شي راباندې اضافه هم شي. د سولې ژوند همدغه سره اړیکې دي او همدا سره تړلي دي. کومه ټولنه کې چې سوله شتون ولري، هلته ټولنیز ژوند ډېر ښه مخ ته ځي. کومه ټولنه کې چې سوله شتون ونه لري، ټولنیز ژوند خو یو طرف پرېږده، ډېری وخت کورنۍ سوله یا مثلا هغه کورنۍ اړیکې هم سره خرابېږي. کیدای شي مثلا د بلاک مخکې د انفجار وشي، یا مثلا کیدای شي د کور مخکې د چاودنه وشي، کیدای شي جګړه وشي. افغانان یو جګړې نه دي ځپلې. د افغانانو ذهنونه جګړې دومره خرابه کړي دي چې دوه ورونه هم سهار سره جګ سي، په ځای چې جوړ په خیر وکړي او پنجه جنګ کوي، له هغه وروسته بیا د ژوند چارې مخ ته بیایي. دريځ صاحب، بیا هغه مسایل دي چې نړیوال دي هیوادونو پورې مربوط دي یا په یو هیواد کې مشرانو پورې مربوط دي، مثلا د سولې مسله. بیا یو هغه موضوعات دي چې فرد پورې مربوط دي، کورنۍ پورې مربوط دي. فرد څنګه کولی شي سوله ییز اوسي؟ په کور کې څنګه کولی شو دغه ماحول سوله ییز وساتو؟ بیا هم هماغه مخکینۍ موضوع باندې بیا هم راګرځو. کورنۍ ژوند هم همداسې ده، راځئ یو بل سره درک کړو. د سولې اصل همدغه ده، وخت چې یو بل سره درک نه کې، نه یوازې ده چې ستا په کور کې سوله نه راځي، ستا په هیواد کې سوله نه راځي. زما او ستا په هیواد کې ولې جګړه ده؟ دې لامل څه شی ده؟ لامل همدغه ده چې مثلا یو مشر یو څه وایي، بل مشر بل څه وایي. که چیرې د ګډو مشرانو شتون د یو هیواد لپاره ګټور ول، نو نن خو باید 3-4 خدایان وي، یو په اروپا کې و، یو په غرب کې و، یو په شرق کې و، یا په افغانستان کې شتون درلودی. د خدای له خدای نه موږ باید دا ثابته کړو چې د هر هیواد لپاره یو زړور اخلاصمن واکمن پکار ده.
مثلا موږ که چیرې ولسمشر موږ درکړي او موږ ولسمشر درکړو زه باور یم چې دې وطن کې سوله راځي. که چیرې د امریکا ولسمشر د افغانستان ولسمشر درکړي او د دې وطن حالات درکړي دغه ډول د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ولسمشر درکړي او حالات یې وګوري زه باور یم چې دې هیواد کې سوله راځي. خو فردي ډول باندې تر ټولو ډېره مهمه ده. زما او ستا په کلي کې په کور کې له خپلې کورنۍ نه پیل که چیرې سوله شتون ولري کراري شتون ولري زه باور یم. زه مثلا له کوره سهار په ښه نیت باندې راوځم په خندا راوځم. زه هېڅکله هم تر ماښامه زړه نه ښه کوم چا سره جګړه وکړم. کیدای شي یو کس به ما سره جګړه کوي خو زما زړه نه غواړي چې ورسره جګړه وکړم. یعنې دا په دې معنا چې موږ ژوند ډېره مننه. اخر کې یو لنډ پیغام وایم ځکه دا ټول بحث هم په همدې وکړه. زما پیغام هم دا ده چې کوشش وکړئ هیوادوالو ناهیلي مه کوئ. دقیقاً ناهیلي د ژوند کولو حل لار نه ده. که غواړئ هرې شیبې څخه خوند واخلئ هره شیبه وخاندئ هره شیبه خوښي وکړئ وړې وړې پلمې برابرې کړئ. زموږ یو ملګري وي هغه به چې مثلا جمعې ورځ به کار نه راغی دې خاطر باندې چې دغه د ژوند مصروفیات برابر کړي د کور ماشومان به یې راټول کړل سرونه به پې ومینځل لوبې یې تړل تر څو یو بهانه جوړه شي هغه ژوند کولو ته. یعنې معنا ده چې ژوند کولو ته بهانې ولټوئ ژوند وکړئ. ناهیلي حل لاره نه ده. نن یې که سبا یې مرو خو ښه ده چې ښه ژوند وکړو. خوشحاله اوسئ.